بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه په پی ایچ پی کې موضوع ده لیکچر نمبر 9 نهم نمبر درس دی او نننی درس کې به زه تاسو ته ریپیټیشن اور لوپ په باره کې خبرې کوم. ریپیټیشن، سټرکچر اور لوپ څه ته وایي، هدف د دې څه دی، د دې په اړه خبرې کوم. لوپ اصلا دوران ته ویل کېږي او ریپیټیشن هم تکرار ته مونږ ویلی شو. مونږه د لوپ یا د ریپیټیشن استعمال په هغه وخت کې مونږ کوو چې کله مونږه غواړو چې د یو نه زیات ریکارډ ډیټابیس ته ولیږو یا ډیټابیس نه راواخلو. لنډ مثال به داسې مونږ ووایو. فار ایگزامپل د لوپ به زه تاسو ته یو څو پریکټیکل مثالونه درکوم. که زه چېرته مثال دلته راشم په دې پی سي باندې کلیک کړم او بیا زه د ډرایو ته راشم او دلته زه ولیکم فار ایگزامپل پکچر او دا سرچ کوم نو دی به ماته د پکچر مطابق یو نه بلکې د یو نه زیات یا د پکچر په نوم چې څومره فایلونه دي، فولډر دي، هغه ټولې مونږ ته را پیدا کړي. اوس مونږ یو ځل پکچر لیکلی خو دلته چې دی فایلونه چې په دې ډرایو کې څومره د پکچر په نامه دي هغه پیدا کوي. دلته د کوم کنسپټ نه استفاده شوې ده؟ د لوپ نه استفاده شوې. یعنې مونږ له دې نه خلاص یو چې مونږ د هر یو فایل پسې ځان ته سرچینګ وکړو، لټون وکړو. یا لیټ سپوز که مونږ چېرته یو سافټویر انسټالو، هغه سافټویر په دې پروګرام ان فیچر کې ګورو نو په دې لیست کې شاملېږي. دلته صرف یو سافټویر نه بلکې مونږه چې څومره سافټویر انسټالو هغه په سی ډرایو کې انسټالېږي او بیا په دې پروګرام ان فیچر کې ایډ کېږي. دلته چې کوم کنسپټ یا پروګرامینګ شوی دی دلته د دې شاته څه یوز شوي دي؟ لوپ. یعنې د سی ډرایو نه د سافټویرو راوچتول دلته بیا د ټولو سافټویرسونه چې یوزر انسټالي هغه ټول دلته راوچتېږي. دلته هم د لوپ کنسپټ نه استفاده شوې ده. د لوپ یو بل مثال داسې لکه تاسې که چېرته مثال کانکور سیستم وګورئ. په کانکور سیستم کې که چېرته مونږه فار ایگزامپل ننګرهار وایو نو د ننګرهار چې څومره ریزلټ دی، څومره شاګردان دي، محصلین دي، د هغو ټولو لیست مونږ ته راوچتېږي ډیټابیس ته. یعنې مونږ انډیویژولي یو یو ریکارډ پسې نه ګرځو بلکې ډیټابیس کې چې څومره د ننګرهار په نوم باندې کسان دي، محصلین دي، هغه ټول مونږ ته سرچ کوي. خو دلته مونږ کوم کنسپټ نه استفاده کړې د لوپ نه. یا فار ایگزامپل که تاسې چېرته په فیسبوک کې فرینډز وګورئ، څونه فرینډز مونږ لرو او هغه فرینډز مونږ ته ډسپلی کېږي چې مثال احمد مونږ ټول لیست مونږ ته ډسپلی وي. دا فرینډز د دو ریکارډ په ډیټابیس کې پروت دی او مونږ ته د ډیټابیس نه بیرته په پیج باندې څنګه دي؟ ډسپلی دي. دغه ریکارډ چې د ډیټابیس نه بیرته مونږ په سکرین ډسپلی کړی د دې شاته کوم کنسپټ استعمال شوی؟ لوپ. خو لوپ درې قسمه لوپ مونږ استعمالو. یو مونږ سره وایل لوپ دی، یو ډو وایل لوپ دی او بل مونږ سره فار لوپ. دا درې قسمه لوپ دي چې مونږ یې په پروګرامینګ کې یوز کوو. عموما ما تاسو ته تېره ورځ موډیفای اپریټر تشریح کړه خو په هغې کې مونږ سره پوسټ انکریمنټ او پوسټ ډیکریمنټ هغه اپریټر مونږ ویلي چې د کنډیشن بیس استعمالېږي او د لوپ استعمال ټول چې دی هغه د شرط په ذریعه باندې مخکې ځي. نو موږ به په دې لوپ کې د کوم اپریټر نه استفاده کوو؟ موډیفای اپریټر نه. لومړی موږ سره وایل لوپ. وایل لوپ کوم لوپ ته ویل کېږي؟ وایل لوپ هغه لوپ دی چې موږ کولی شو د یو سټیټمنټ د یو جملې تکرار یا ریپیټ یې کړو په سکرین باندې په براوزر باندې، خو د شرط مطابق کنډیشن بیس. بغیر د شرط نه تا ته سټیټمنټ په سکرین باندې ډسپلی کېدلی نشي. وایل لوپ څو خصوصیت لري؟ وایل لوپ درې خصوصیت لري. اول فاینایټ دی او انفاینایټ دی.
फाइनाइट او انفینایټ په پیژنې کنه फाइनाइट چې لیمیټ معلومي انفینایټ چې ان لیمیټډ وي یعنی فاینایټ هم کې دي شي او انفینایټ هم کې دي بل دا شي کنډیشن بیس کار کوي دي که شرط موجود او آوټپوټ راځي که شرط موجود او آوټپوټ مونږ ته ناراضي او درېمه خبره دا ده چې د دې لپاره مونږ خپل یو سینټیکس درو یو فاینایټ دی او بل مونږ سره په دې کې درې خبرې چې مونږ وایو کنه فاینایټ معنا ده چې لیمیټ مونږ سره معلوم وي او انفاینایټ معنا ده چې هغه مونږ سره ان لیمیټډ وي کنډیشن بیس یعنی که ته فاینایټ لوپ استعمالې که انفاینایټ شرط پکې څنګه دی ریکوایرډ دی مونږ سره مونږ چې کله د وایل لوپ نه په سی پلس پلس کې استفاده کو اول برا شو چې بخلاص کوم سبلیم ایډیټر او لاغې نه پس په یو فایل کریټ کوم سورس فایل سی ډرایو کې زیم کې ایچ ټی ډاکس زیکس کې بزر دي ترم چې ورکم سکرین دی خیر استفاده چې تاسو مخکې ولې نه ویل نو دې ته ونوم ورکو زیکس ډاټ زیکس 9 کنه 9.php او بیا به د php کوډ سٹارټ کومګا اوس ګورئ زه د یو پروګرام کریټ کوم یو څو ویریبل اول کریټ کومګا زه لیکم فار ایگزامپل I is equal to 1 while loop syntax د ټولو یو شان دی لکه څنګه چې نورو ژبو کې مونږ لیکو هغه شان دلته هم دی مونږ while loop کې داسې کوو مونږ وایو که ډالر سین I less than or greater than 3 شو نو څه وکړه مونږ ورته وایو ایک وکړه مونږ ته چې شی فار ایگزامپل زیکس او دا غینه پس باندې کې تاسو انسایډ کې چې سٹور کړئ بی آر ټیک سٹور کړئ دا سب کې تاسو بیا راشئ غینه ورسته ګوګل وزر اعظم دلته لیکم لوکل هوست زیکس دلته به 8 په ځای چې ولیکو 9 وس دلته موږ سره دا انلیمیټډ راځي یعنی انفاینایټ راځي ځکه موږ باید دلته چې ولیکو I پلس پلس باید ولیکو موږ بس اوس به دا څو ټایمه آوټپوټ کېږي موږ ته 3 ټایمه آوټپوټ به موږ ته راکړي ناین دی زه بلته راشم دیز کې به ولیکم 9 اوس تاسې کنډیشن چې هر څونه دی فار ایگزامپل تاسو ورته ولیکئ 13 د هغې نه وروسته دا ریفریش کړئ یعنې د سټیټمنټ تکرار چې موږ څونه غواړو اوس تاسې ډیټابیس ته هم چې کله ریکارډ رالي لوپ به تاسې استعمالوئ که نه په همدغې ترتیب سره اوس داسې مې ورته ویلی شو مثال داسې وایم زه ما سره دلته زه دلته مثال لیکم ډالر سین names مې ولیکل names equal to چې لیکم زه array او بیا دې array کې زه ریکارډ سٹور کوم لیټ سپوز ما ولیکل اسرار الحق مثال عبید لیټ سپوز عمران هارون مثال عثمان او دا شان شاهد دا مې ولیکل دا څو نومونه دي موږ سره 6 شپږ نومونه دي دا ارې تاسو ته مې ویلو چې ارې دوه قسمه اډرس لري یو سوپر اډرس موږ سره او بل موږ سره چې دی سب اډرس سوپر اډرس دی چې دی نیمز او سب اډرس دی چې دی 0 1 2 3 داسې دا کوم چې ته موږ د انډیکس په نوم باندې یادو دا د دې سب اډرس دی چې کله موږ غواړو چې د دې ریکارډ راوچت کو دې لپاره باید شی وکړو موږ لیکو
ډالر سین شي نیمز دلته لیکو ډالر سین آی دا ډالر سین آی موږ ځکه لیکو او دلته موږ آی لیس دین هغه څو نومونه شپږ دي که نه دې ته به څو لیکم زه 5 په آی کې به څو سټور کړم زه 0 ځکه 0 انډیکس نه سټارټ کېږي نو شپږ نومونه شو خو تاسې دا ثبت کې او له هغې نه پس راشي ریفریش کړئ دلته به موږ څه ولیکو آی ډالر سین آی پلس پلس دلته موږ هیڅ شی هم نه ده ایکو سټیټمنټ پاتې دی دا به 8 کو خلاص اوس که موږ دا نومونه بی آر ټیک یوز کو دلته کنکټینیشن بی آر ټیک دلته استعمال کا خلاص یو ځل بی آر ټیک استعمال کا اب تا ته راځي اوس که دا ټیبل کې زموږ پکاري ټیبل به څنګه جوړول inside the loop آفرین یو ځل یو رو جوړیږي بیا ټول ته کریټ کیږي ها ایکو ټیبل اوس ګوره سټیټیک طریقې سره موږ وی ډینامیک کې هم دا خبره صرف دغه نمونه ډیټابیس نه راوچتېږي بس خلاص نور خو فرق نه کوي ټیبل border is equal to table 1 مثال with تاسو ورته ویلم والے for example is equal to ذلیکما 500 پکسل دلته ګوره زه چې کومه دا نمونه دي کنه ذلیکم ډالر سین مثال ما ورته لیکل چې مارکس څو نفر دي موږ سره 15 نفر دي شپږ نفر دي نو دلته موږ ډبل کوټس ګورې ښه دې ته ولیکم زه مارکس خو ډایرکټ به ولیکم کنه ځکه ډیټا ټایپ یې معلوم اتاتیم سوشل څلور 15 شپږ اوس موږ نور اریم هم کریټ کو چې هغې کې محاسبه هم وشي او ټیبل کې دا ټول ښه لږ صبر وکړئ تاسې که نه اول به زه دا یو دغه راوچت کړم بیا به هغه هم راوچت کړو موږ ولیکو ایک که موږ ته څه شی ټي آر او بیا به دا کلوز به چېرته کړو موږ ایک که موږ ته ټي آر او بیا ایک که موږ ته ټیبل کلوز به کړو ټیبل خو یوازې ټیبل یو شی موږ نه پاتې شو چې هغه څه شی موږ سره هغه موږ سره ټي ایچ دی ایک که موږ ته ټي ایچ او د هغې نه پس ایک که موږ ته څه ټي ایچ دا به ثبت کړو ریفریش به کړو کوم ځای کې مشکل دی لسم نمبر لاین دلته سیمیکالن پاتې دی صحیح شو موږ سره که نومونه ټول څنګه شو راوچت شو اوس سر کې به زه صرف دونه ورته ولیکم چې ما ته په سر کې ولیکې نیم نو هغه به ټیبل کې ولیکو که نه سیل کې موږ ورته ولیکو ایکو ټي د دې سیل د بره یو بله رو باید جوړه کړو ورته موږ ځکه چې هغه ځان ته رو وي که نه ایکو که رو بیا ایکو که موږ ته ایکو که موږ ته څه ټي ایچ بیا ایکو که موږ ته څه name مثال زه لیکم student name او بیا د هغې نه پس ایکو که موږ ته چې ټي ایچ ایکو که موږ ته چې کلوز ټي آر خلاص زور شو دلته یو کار به داسې وکړو که موږ مثال دلته ولیکو هیډینګ 1 یا هیډینګ 2 سټایل از اکول ټو مثال کلر ډارک بلو
بس دا سنگل کوټیشن کې تاسو باندې کې او اخر کې به شی وکومګه شی به کلوز کو هیډینګ 2 کوم ځکه مولد کړی دا یو خبره داس دبله چې موږ خار سټیک کړی دي په کار دا چې دا سټوډنټ نیم یو ځل آوټپوټ شي صحیح شو کنه او دی یار یو طریقې سټوډنټ نیم دا ولې دا ځکه چې په دې ځکه موږ دا د نیم د پاره چې کوم خبره دا هم په لوپ انساید کې اخیسته ده کوم ځکه ما اخیسته ده د لوپ داخل کې موږ برسو دا ټیبل باندې ټیبل سره د دې سره دا به کنټرول ایکس سره کټ او چې دا به کریټ کومګه د لوپ نه بهر چې ټیبل هم یو ځل کریټ شي او دغه رو هم یو ځل کریټ شي اوس دا انساید کې ها اوس موږ بل داسې کوو چې دغه کلوزینګ چې دی دا کلوزینګ دا به د لوپ نه چې ته وکومګه لوپ نه بهر صحیح شو کنه لوپ یعنی لوپ د ټیبل په داخل کې راغلی نو اوس موږ سره اوس سټوډنټ نیم ټول نمونه لاندې راغلي هدا باندې ونه رسېږي تاسو ګوره ټیبل هم بهر ځکه سٹارټ کړو چې ټیبل یو ځل کریټ شي وای دا روم ځکه بهر کریټ کړي چې سټوډنټ نیم یو ځل باید راشي او دا داخل کې روم ځکه اخیستې ده چې دلته موږ سره دغه نیمز باید ټول راوچت شي د ارینا او کلوزینګ د لوپ نه بهر ځکه موږ کو چې سٹارټ موږ سره چې بهر شوی دی نو په دې وجه باندې نو ګوره ټول ریکارډ راوچت شي اوس که دویم رو کریټ کو دویم رو ټیبل وشته کنه دویم کالم اوس بل څه لیکومګه ایکو کومتا اول टी आर یو رو به سٹارټ کړو بیا ایکو کومتا چې ګوره ایکو کومتا ټیچ دې کلوزینګ به موږ بهر کومګه او داغه نه پس ایکو کومتا چې ډالر سین मार्क्स के डॉलर सेन आई डॉट बी आर कंकेटेनेशन बके देता से क्लास हो आई प्लस प्लस बची तक क्लोज करूंगा अदा को आखिर की और दलता बसो दलता बता से अंदारा कॉपी कई और सुजले बे पेस्ट कई योजल ذکر योजल क्लोजिंग द नेम द पारदी او دویم ځل کلوزینګ د چا لپاره دی د مارکس لپاره اسرار الحق اوس کوم مثال په څنګه کې کالم وسره کریټ کو به سو کو لکه دا ګوره د نوم لاندې زوړم دلته بیل دا کریټ شي دې لپاره بل دلته بل دا کریټ ګوره ها ایکو کوم ته شي بل کالم تاسو په دې سیم کالم کې ګوره هم ټیچ په دې بل ټیچ موږ سره شته کنه دلته بل څه لیکو ایکو کوم ته چې ټیچ رو باندې کریټ کوي او بیا هغه به تاسو کلوز کړئ صبر وکړئ ټیچ به کلوز کو ایکو کوم ته ټیچ به ټیچ اوس به ته ویل کې تاسو ایکو کوم ته چې heading 2 اما غتغه رواله تاسو دا سټیټمنټ رواله او د دې پر ځای پیسټ کړئ صرف په دې کې ولیکئ سټوډنټ شي مارکس او په اخر کې تاسو لیکئ ایکو کلوز شي ټیچ یعنی په ما سم رو کې دوه سره اوس مارکس په کار دي چې دې طرف ته راشي صحیح شو کنه چې مارکس دې طرف ته په کار دي نو ته به څه وکړې دغه رو نه دارو دا به ختمه کړي ذکرونو جوړو سل جوړو په ما سیم رو کې څه جوړو سل نو دلته چې کتا هغه رو ختمه کړه دې ځنه به هم ته یو رو څنګه کې یو رو کوم رو به ختمه کو دا یعنی دا دوه ټیچ په یو رو کې موږ سره راځي صحیح شو موږ سره کنه ریکارډ مټول راوچت اوس ګورې
موږ یو دا پروګرام لږ نور دغه کو موږ دلته موږ داسې لیکو دا موږ سره مارکس دي خو د هر شخص خپل خپل مارکس دي که نه موږ سره اوس زمونږ هدف د لوپ استعمال دی لوپ موږ استعمال کړو او په کومه طریقه مې استعمال کړو ګورئ هم لوپ موږ استعمال کړو خو د شرط په بیس باندې اوس که مثال دی کې 0 او دی کې مثال 1 او دلته ما کنډیشن چی هرې یا مثال دا 5 دی دی کې مې څه ولیکل اته کنډیشن ټرو دی که فالس دی بجلی آوټپوټ کې څه راکړي یعنی وایل لوپ کې څه ضروري دی کنډیشن ضروري دی ځکه د دې فلو هو تاسو پیژنئ که نه دې فلو څنګه ده دې فلو داسې اول کنډیشن کې بدل کېږي بیا کنډیشن نه پس موږ سره څه اول سٹارٹ وی سٹارٹ اخیستل کیږي بیا سٹارٹ نه پس موږ سره چی کنډیشن صحیح ده کنډیشن دوه برخې لري یو فالس برخه لري فالس او بل موږ سره ټرو برخه لري صحیح شو که چیرته فار ایگزامپل موږ سره خبره ټرو وي اعلان دی راځي او که فالس وي بیا دې طرف ته ځي بیا د دې فالس دپاره چې دی صرف یوازینۍ خبره څه ده موږ سره د فالس دپاره یوازینۍ خبره موږ سره هغه چې دا اینډ ده ختمه اینډ اوس تاسې وګورئ په دې فالس کنډیشن په دې لاین باندې څه شی شته یعنې هېڅ هم نشته او په ټرو کنډیشن کې بیا خبرې شته ټرو کې دا دي چې کله ټرو شي تا ته به اټومیټک شی رن کېږي سټیټمنټ برن کیږي چیکینګ ورته وشو کنه چې کله چیکینګ وشي بیا سټیټمنټ رن کیږي د سټیټمنټ نه پس یو بل سټیپ ته ځي دی هغه سټیپ کوم سټیپ دی موږ سره هغه سټیپ موږ سره چې دی هغه موږ سره انکریمنٹ سټیپ دی یا موږ ورته څه ویلی شو موډیفای سټیپ یو اضافه کېدل چې کله دی اضافه شي یو بیا د هغې نه پس دوباره څه کېږي دوباره موږ سره کنډیشن چک کېږي که بیا کنډیشن ټرو شي بیا دې طرف ته راځي او که کنډیشن فالس شي ډایرکټ فالس طرف ته ځي هدف باندې ورسېد تاسو دا موږ سره ستن کې د وایل لوپ فلو ده دې ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي دې ته موږ ویلی شو وایل لوپ فلو چارت هم ورته مونږ ویلی شو څنګه تاسو په دې لوپ باندې ورسېدئ ښه دلته دا خبرې خو مونږ هسې بیا پریکټیکلي م کوو خو زه صرف تاسو ته لږ هغه دغه در کوم ډو وایل لوپ د دې سره څه فرق لري صرف یو فرق چې نه ډو وایل لوپ د دې سره صرف یو فرق دا لري چې ډو وایل لوپ اولنی سټیټمنټ بغیر د شرط نه آوټپوټ کوي که کنډیشن ټرو وي که فالس وي لومړنی سټیټمنټ بغیر د شرط نه آوټپوټ کېږي او وایل لوپ اول نه تر اخره پورې ټول په شرط باندې دی صحیح شو که نه وایل لوپ ټول کنډیشن په شرط باندې دي او ډو وایل لومړنی سټیټمنټ بغیر د شرط اوس زه تاسو ته ښایم همدا وګورئ همدا سټیټمنټ اول کې لیکل کېږي چې ډو شرط خبر اول نشته چې کله ډو ولیکي آخره کې بیا ګوره د دې کلوزینګ دا دی که نه آخر کې لیکل کېږي وایل بیا وایل کې شرط کېښودل کېږي ډالر ساین آی لیس دین اور ایکول ټو 5 اوس تا سره ټولې خبرې صحیح دي اوس زه تاسو ته ښایم دلته موږ شرط څنګه ایښی 8 دی که نه دلته زه څه لیکم 0 اوس موږ ته ټول ریکارډ راوچتوي خو که چیرې 0 دی کې نه وي دې کې فار ایگزامپل څه وي
شپږ او د هغې نه پس موږ دلته څه وکړو دی رن کړو یک وکړه موږ ته څه شی ناینس 0 10 دا باید بغیر د شرط لومړنی نوم راوچت کړي undefined offset 10 now do execute شي باید دا statement یو ځل رن شي موږ به حتما یو څه غلطي به مو کړې وي names دي صحیح دي دا که 0 وي بیا خو موږ ته آوټپوټ راځي که نه بیا آوټپوټ راځي نه ارې کې هېڅ مشکل نشته undefined offset 6 شپږم دویشتم او شلم لاین دویشتم لاین کوم یو دی دا دی او شلم لاین دا دی په دې کې خو څه مشکل نشته نه بس همدا سینټکس هېڅ مشکل نشته هو که نه ګوره ښه اوس مثال hash include iostream using namespace main int arr 3 is equal to misal isr وظیفه هم دا ده چې دې ولې کار ونه کړو زه لیکم ډو بیا د هغې نه پس د بلاک بیا زه لیکم اول کنډیشن ډو انټر آی از اکول ټو 0 صحیح شو سی آوټ که موږ ته چې شی اے آر آر بیا اے آر آر نه وروسته اے آر آر خو آی او بیا هغې نه وروسته انډ لاین دلته ما جوړې دلته هم پاس دی هلته هم پاس دی دلته هم پاس دی هلته چېرته دی دا دی که نه صبر وکړئ نه ټیبل پورې وجه نه ټیبل خاص هم ټیبل دی نو ته لږ صبر دې کې خو دا وشو آی شی 10 10 10 اوس دلته زه څه لیکم while I less than or equal to 2 ځکه کنډیشن 0 نه دی که نه بس دې به تاسې رن کړئ دلته مو غلطي څه شی کړې ولې نشته دا خو سی پلس پلس دی که نه string ښه څو نومونه راوچت کړي موږ ته 3 نومونه راوچت کړي دي او که چېرته کنډیشن 4 شي فالس شو یو نوم به راوچت کړي وایي کنډیشن فالس یو نوم باید بغیر د شرط راوچت کړي دلته صحیح ده چې وایل لوپ اولنی سټیټمنټ بغیر د شرط راوچتوي خو خبره دا ده چې موږ په دې سبلایم کې دلته چې کله ته شپږ ولیکې نو شپږم انډکس دې کې کوم ځای کې دی شپږم انډکس شاهد نه دی هغه پنځم دی زیرو انډکس نه نو ځکه دې موږ ته ایرر راکړي ارې کې ډیټا پراته ده یعنی که موږ دلته ډو وایل لوپ هم استعمالو د ریکارډ مطابق به تا ته څه راوچتېږي پنځه چې شپږ ولیکم دلته نوم واچوم ها مثال زه لیکم جمیل
خو بیا خو صحیح شو بیا خو کنډیشن شپږم ریکارډ به راوچتوي که نه دلته بیا څه ولیکو مونږه 5 به ولیکو دلته اوس به دا ریفریش کړو بیا خو صحیح شو جمیل راغلو که نه او دا ایرر ذکر راکړي چې هلته هلته مونږ سره چې دی ریکارډ نشته دلته به ریکارډ څنګه کړو سټور کړو اوس به چې دی مونږ ته هغه اته ریکارډ دلته راوچتېږي اصلا دا خبره صحیح ده په دغه کې مشکل نشته آوټپوټ کې دلته دا ګوره دا کنډیشن دی که نه اخرنی ریکارډ یې راوچت کړی دی اصلا ډوئل لوپ کار همداسې کوي چې لومړنی سټیټمنټ بغیر د شرط نه دی چک کوي شرط ته نه ګوري خو دلته چې ته کله ډیټا راوچتې ډیټا تا سره نه موجود بیا درته څه درکوي ایرر درکوي درته په وایل لوپ کې ایرر نه درکوي په وایل لوپ کې څه درکوي درته هېڅ هم نه درکوي درته او په ډوئل لوپ کې ایرر راکوي معنا ریکارډ نشته او تا چیکینګ کړی دی یعنې بیا هم سټیټمنټ بغیر د شرط نه څنګه شوی آوټپوټ شوی خو آوټپوټ یې مونږ ته ایرر دی ځکه هلته په ارې کې مونږ ریکارډ نه لرو خو که چېرته وایل لوپ مونږ استعمال ګوره ښه دې کې مثال ما ولیکل وم انډکس لرو مونږه نو هغې په ځای دلته مونږ ته څه راځي ایرر راځي که نه خو که همدا کار مثال زه داسې ولیکم چې وایل صحیح شو ډالر سین لیس دین اور اکول ټو زه داسې ولیکم مثال شپږ ریکارډ ټول لرو مونږ 5 صحیح شو 5 لیکو مونږ ورته دلته 4 څه مونږ لیکلي ورته کېدای شي هلته مونږ 10 ولیکو خو مونږ ټول 5 شپږ ریکارډ لرو 5 دلته ځکه لیکو چې د زیرو انډکس نه سټارټ کېږي اوس دلته راشه دا وایل لرې که اوس به دې مونږ ته څه راکړي دې به مونږ ته هېڅ هم نه راکړي ځکه دې اول نه شرط چک کړو شرط مطابق خبره برابره نه شوه هېڅ هم رانه کړله ایرر هم رانه کړو خو دلته که ته چې ته وایل لوپ خبره کې وایل لوپ تا ته لومړی کنډیشن چک کړو خو لومړنی کنډیشن یې بغیر د سټیټمنټ تا ته چک کړو خو هغه ایرر راکړو ځکه په هغې انډکس باندې کومه ډیټا مونږ سره نه وه پرته که ډیټا پرته وه بیا مونږ ته هغه راکوله نو په دې خاطر باندې د دې آوټپوټ نشته نه هغه ډیټا نه راوچتوي دلته چې شرط کې تا کوم انډکس ایښي هغه راوچتوي په شرط کې تا مثال ولیکل که نه تا ته چې دې ریکارډ راوچتي آی کې څه پروت دی دا چې دی بغیر د شرط نه تا ته چک کېږي درې ولیکو په درېیم انډکس خو ډیټا شته هغه راوچتېږي صرف همدا صرف د دې نه وروسته مثال درېیم انډکس نه وروسته کومه ډیټا ده هغه به راوچتوي درته یعنې څلورمه ډیټا به راوچتوي درته 1 2 3 4 55 د دې نه وروسته چې کوم ریکارډ دی هغه راوچتېږي درته صحیح شو خو په وایل لوپ کې به داسې نه وي په وایل لوپ کې مثال دلته موږ ولیکل که نه 7 په ډوئل لوپ کې 7 لیکو دلته 7 انډکس شته نشته ایرر راکړي راته معنا بل ریکارډ نشته چیکینګ وشو آوټپوټ وشو چیکینګ نه دی شو آوټپوټ وشو د کوم سټیټمنټ دوم سټیټمنټ خو ډیټا نشته ایرر راځي او که چېرته وایل لوپ وي نو تا ته دا شرط چک کوي که چېرته په دې شرط باندې کومه ډیټا نه هېڅ آوټپوټ نه راځي نو موږ سره دا د دې دواړو ترمنځ څه دی فرق دی موږ سره وایل او د ډو وایل نور فرق نه لري لومړنی سټیټمنټ بغیر د شرط نه چک کول لومړنی سټیټمنټ معنا دا نه چې اول انډکس بغیر د شرط نه معنا شرط کې چې کوم کنډیشن ورته کېښودل شوی دی 8 10 4 لیکل شوي هغه شرط بغیر د کنډیشن نه موږ ته آوټپوټ کوي او وایل لوپ چې دی هماغه شرط په کنډیشن چک کېږي بیا هغې نه وروسته سټیټمنټ راځي فار لوپ کې ډېرې خبرې دي چې د دې وایل لوپ سره د دې څه فرق دی سبا انشاءالله په دې خبرې